ایراني لاریون کوونکي ولې افغانان په ډبرو ولي؟ ایران کې د اوبو پر سر څه پېښ سوي؟ بشپړ حال په ویډیو کې. سلامونه د ژوندون پریس درنو لیدونکو. یو شمېر اعتراض کوونکو د ایران په زاهدان کې د افغان کونسلګرۍ مخ ته لاریون وکړ او د هلمند له سیند څخه ایران ته د اوبو پر سر له افغان چارواکو سره د جدي خبرو غوښتنه کوله. په ټولنیزو رسنیو خپرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمېر قهرجن لاریون کوونکو افغانان په ډبرو ولي. تېره اونۍ د ایران پلازمینې تهران ته طالبانو د چار سمبال وزیر ملا امیر خان متقي له سفر وروسته طالبانو ایران ته د کمال خان بند دروازه پرانیستله. دا کار د طالبانو او ایران ترمنځ د ښو اړیکو د یوې نښې په توګه تعبیر شو، خو د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت ویان اختر محمد رسنیو ته ویلي د کمال خان بند دروازې د ځایي کروندګرو په غوښتنه پرانیستل شوې ده. رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې لاریون کوونکو شعارونه لیږدول او د ایراني چارواکو یې غوښتل چې د هلمند سیند اوبو د حقونو ترلاسه کولو لپاره له افغان چارواکو سره جدي خبرې وکړي. د انلاین اقتصاد رسنۍ د راپور له مخې دغه لاریون سهار پر 9 بجې پیل شوی او شاوخوا 2 ساعته وروسته د کومې ستونزې پرته پای ته ورسېدی. یو شمېر لاریون کوونکو د افغانانو د موټرو شیشې ماتې کړي چې وروسته د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان په دې وروستیو کې ویلي وه د هلمند سیند اوبو کې د ایران ونډه معلومه ده. د 1451 کال یوه قرارداد له مخې افغان دولت هم د ایران حق ورکولو ته ژمن دي. د 2019 کال اکتوبر په وروستیو کې ایراني رسنیو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت یوه چارواکي په وینا لیکلي وه چې طالبانو له ایراني چارواکو سره نارسمي خبرو کې د هلمند په اوبو کې د ایران حق د اوبو ونډه په رسمیت پیژندلې ده. د یادونې وړ ده چې دواړه هیوادونه د هلمند پر اوبو یو تړون لري چې له مخې ایران په 1 ثانیه کې د 22 مکعبه متر اوبو حق لري. ایراني چارواکو له دې مخکې بیا ویلي دوی ته د اوبو کمه برخه ورځي، خو په تېره کې افغان چارواکو ویلي پر هلمند سیند د کمال بند له جوړېدو مخکې ایران ته تر تړون ډېرې اوبه تلې. قدرمنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ همدغه یوټیوب چینل د سره سبسکرایب او ویډیو مخ ته شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښې چارې.